رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے عموماً اتر رکعت تہجد کر دی تہجد اخر شپه کې کېږي اتر رکعت تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او اتر رکعت تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایده وي چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوی څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه یې ورکړم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل آواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکړم ورځ خلک وایي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پیشمنی پاسا او نفل وکا او الله نه غواړه او دا وکي زموږ باباجي د خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل به هغه جړاګانې ما ته یاد دي اوسمه چې پیشمنی به پاس نو خدای ته په جړا او جړل به او ذابه تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله زه دا ګودي ګناه خو ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج شو خو الله چې د خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه غواړم مې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو والا ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پېشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به درنه نی خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله العزیز نو تهجد او تراویح دا کوئ صحابه کرام به څنګه کولې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غزا نه نو چې روت صحابه په جمعات کې نو وته د جمع تهجد وته په جمع وکړل دې ته مینا وای ته دا څوک نو درېږي هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوی چې بیګامو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو خطا سو دا کړی دي ورګه مونږ بمزو نو په بل شپه نورم راغل نو رسول الله مبارک ورته راووته نو تهجد یې ورته په جمع وکړه نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته ووایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو دې ته شوق وایي او هور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي ورګې مونږ هم کوو جومات مکمل ډک نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته سحر راوته نو صحابه ته سوي او صحابه بس چل کاو چې کوم هغه پوزکې ځان ته توکړو د اعتکاف د پاره ناغه تاسو په کانو باندې وشته چې نبی علیہ السلام کو دي چې راويخ شو مونږ ته جمع وکړي هه دې ته شوق وای دا مونږ څه شوق مونږ روزي لوی سړی به سندا روزي به په فرضي او پلار او مور بوته منی سمل بشه هاي ته خدای دې خاطر منی سا نا جوړه به پتا لا نه وړي پتا نه وړي ولی نه اوړي چې بالغ دی خو اوړي به کنه صحابه بس چل کاو دا والا ماشومان دا پټینی ماشومان چې دا روزي په فرض نه دي د روزي په غاړه ملا نه تیر ډېر ماشومان دي دې ته به روزي نه سي نو چې داسې غرمه بشوه نو په جاړه بشو ماشومان خو جاړي اوږي شي تږي شي نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به وخورسئ ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روزي ته به یې رسول په روژه څوک نه مري یو سړی بیمار دی هغه برته انشاءالله که مقابله جمعه کې برته ویم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه برته چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجي نیسي ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجي نیسي چې هغه درته وایي ته بیمار روجي مه نیسه نو بیا خیر
باید سړی د شوګر دونه خطرناک بیماری چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي، برقرار نه پاتې کېږي، هغه بیا د مرګ خطرې، د بېهوشۍ خطرې، او ډاکټر ورته یې مه نیسه. خیر دی ټیک ده نه دی نیسي، دی به څه کوي؟ نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات کې خیر انشاءالله وي. بعد د شوګر بیماری او خروجي نه ویشي، هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم. باید د ګردو بیماری روجه نیسي پکې نه ویشي، هېڅ تکلیف ورته نه. باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې فیل کېږي. نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ، بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې هغه نه تپوس وکړئ، اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ. نو زمانو خبره مې دې پورې کوله چې صحابه په خپلو بچو داسې روجې نیولې. یو بله واورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو. صوم وصال څه ته وایي؟ یوه هفته به پرله پسې روجه وه، میانس کې به یې نه ماتوله او پېشمني به هم نه کو. نن به یې روجه کړه، غونډه به یو شان روانه وه، یوه هفته، درې ورځې، اووه ورځې یو شان به روجه وه. اخره کې به یې ماته کړه، نه به یې ماښام ماتوله، نه به یې پېشمني کو، نه به یې د شپې خوراک کو. خوراک نسکاک نه، د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساته. نو صحابو چې دې ته وکتل، الله رسوله مونږ ته هم اجازت راکړه چې مونږ هم داسې چل شروع کړو. وی تاسو به نه کوئ. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو، روجې به یې نیسي د وصال، او صحابه به منع کړل ینهى عن الوصال. صحابه ته به وی چې تاسو به نه کوئ، لیکن د صحابه مینه څونه وه واوره اوس هغوی الله رسوله انک تواصلو، ته چې وصال کې په مونږ یې ولې منع کې؟ وی انما یطعمني ربي ویسقیني، ما له خدای پاک خوراک او اوبه راکوي. څه مطلب؟ زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي. د دې درې څلور توجیحات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي، نه مې د اوبو ضرورت راځي، ما له خدای راکوي. او تاسو به نه کوئ، تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماتوئ. د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړه چې دا رسول الله مبارک چې مونږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده، دا اسې په مونږ باندې یریږي او مونږ سره مینه ده، نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه. بیا به هم تپوسونه کول چې صاحب مونږ کولی شو او مونږ له اجازت راکړه. په څنګه دا صحابو داسې عمل کو. دا ما چې ته کوم صحابي حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء، د حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لله وره. نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل، خو په اجازت به تلل، بې اجازته به نه تلل. د مخ دا پرده نه وه، د مخ پرده، دارنګې د لاسو پرده، د خپو پرده، د سر پرده، دا به نه وه، نوره پرده به وه. اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ که راځي یا تره د رویرې که راځي، دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم. نو چې دی لاړ هلته کې د هغه ملاقات لا، نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې، ښکلې نه وې. او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي، بدرنګو جامو کې به ښځه بالکل نه ګرځي، دا به پوواړه نه ګرځي، پودله به نه ګرځي، ښکلې جامو کې به. که خاوند په سفر بیا بیا خبره ده، خو که خاوند په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي، دا به جامې هم خشته ساتي. نو چې هغې ته یې وکتل ام الدرداء ته، د حضرت ابوالدرداء بیبي ته، نو د هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی. نو ودي دا ولې مالی اراکې متبذله، د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې چولې دي، او ته څه وایي؟ لکه په پوه شو مطلب دا چې خاوند د کور کې دی، په شریعت ولې عمل نه کوي؟ ښکلې جامې ولې نه اچوې؟ خاوند مخکې ورته وایي، او ته وایي ستا ورور چې دی ابوالدرداء، د هغه په دنیا کې حاجت نشته، د هغه نه بیبي ته حاجت ته او نه بل څه ته، نو کار به سره چې جامې خشته اچوم او ځان ډولې کوم. دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو خوړله، نو سلمان ته وایي ته اوده شه او ابوالدرداء په مصله ودرېد خپل لمونځ کوي. وایي دا څه کوي؟ وایي لمونځ کوم که نه؟ وایي سمله سمله. نو سمې له چې اخیري شپه شوه تهجد ټیم را پیسه وایي پاسه اوس لمونځ وکړه. نو مونځ یې پې وکړه. نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي؟ ورته وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود پتا حق دی، نو خوب به ورکې. ان لعینک علیک حقا، سترګو در باندې حق دی ودې کې به. ان لزورک علیک حقا، د ملاقاتي در باندې حق دی، روټۍ به ورسره خورې. ان لزوجک علیک حقا، د خپلې بیبي در باندې حق دی. آت کل ذی حق حقه، هر حقدار له خپل حق ورکړه. دا څه کوې؟ بیبي سره
ملاویگا دا خو شریعت تے ثواب دے پکے دا شپی خوبم کوا اگا بس چل کو در روز روجو دا شپی منزونا در روز روجو دا شپی منزونا دیتا شوق ہوئے سار دوار لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حضور پاک تا یا علوے اگوی صدقہ سلمان چی سویلی دی بالکل ایتا درست ویلی دی دا خز در باندے حق دے دا شپی غیرم ٹیم ورکوا دسترگو او دا وجود در باندے حق دے نو خوبم ورکوا او روجی میو شان منیسا قسم پا خدای صحابہ برات تلبیہ رتا قسمین ویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا پوس کو اللہ رسول من خطول عمر روجی نیسو او نویشوی نبا کوئے طول عمر بروجی نیسے بیا با صحابہ وی سنگ بکو رسول اللہ مبارک فرمائل دور وزک ہو جا کے بلکہ لاول و تسوئی وی دا شوری روجی نیسے او ہر میاش کے درے روجی نیسے عاشورے روجا او ہر میاش کے درے اسلامی میاش دیار لسما سور لسما پینزل لسما دا سے شولا کا چٹول عمر روجیو نیولے وی نسیب نویشو وی خدا گلم نسے و دا پانچم دا زیارتم نسے پیر جمعرات دا غیب نسے وی نسیب زیادت نویشو بعد صحابہ بابے وی خد دور وزے کوجاو یا رز روجا نوی زیادت نویشو وی خیا رز روجاو یا رز کوجا دیتا سیام داودی وی داود علیہ السلام بدقا سے روجی نیولے دا دینا بہتری وی نشتا دا دینا پاس یو صحابی سوالو کوئی در دینا خینی وی شمال اجازت را وی خدت دو روز روجی نسو یو رس کو جکاوا دیتا شاوق ہوئی یادو ساتے زمارونو دو خبر در تکون دو یو دا جستا یو معشوقی او اغا معشوق تا تاوی پا دی نورو درے گا رشتیا وائی تاو پا اغا نور ستڑے کے گی نا چرب ہم نستڑے کے گی جستا دا خواخی یو کاری دا خواخی کار سدے دوری اس پلان نبا دے پوئے کما دا قدے دا اولو ٹرک را گئی او دا کنٹرول اولو دی سونا سات وطا پتلین کے ولاڑے کنا پاسپورٹ کے جوڑے سونا سات پلین ولاڑے شناختی کارڈ کی جوڑے پنورم سونا سات ولاڑے ولے او تنگے گے منا اشی سردی مین دا نو من سردی مین نشتا که من سردی مین نو پشاق و بیاد ماندتا ملاڑے جنت سراسے وے مالا خدا جنت و مالا خدا جنت مینا نشتا که مینا دیوا نو شوق سر و بیا ماندتا ولاڑوے او دویم مورا دویم سر دویم دا چی منگ ناجوڑا یو خپکے گا ما چکم سلی بیماری او دا خلی ترخی تبیوی نو کاغل پیرنی مورکے نوی دارا مانی ترخ لگی لکت دا الوا اخرى لرکت ترخ لگی تدا خوخ اخرى لرکت ترخ لگی نو پیرنی او الوات خواگا دا ترخ ندا خود دا وجود کے پراق دے او چکل دا تب خشی او خلی برابر شی تکی دا وطا یو پلیٹ الوا تکی دا چی پتر توسل لگی چی دا اول ناخیر پوری خوریو که نا خوری پلیٹ خوزا کئی جا کدے پکاٹوئے مرامن شنو زبطر جورم در ولی دے ٹک تے نورونو خپکے گئے من روحانی طور مریضانیو منس کل شے دے قسم پا خودے تراوی دیر کل شے دے تحجد دیر کل شے دے ولی کل دے اللہ پہ خوشحالی گی ولی کل دے اللہ پہ خوخی گی ولی کل دے جنت پہ حاصلے گی لیکن مونگ وطا جوڑا گی خودے دے مونگا جوڑ ذکر کوئے تلاوت کوئے نہ جوڑ بشے حرام مخورے حرام و نظان ساتے نہ جوڑ بشے انشاءاللہ